پروګرامو پکې زما د ستار معراج مې د دبلې دپاره بوتل نو هغه یاره چې هغې هلکانو ځان سنبال کړو نو سواتیان یاره هغه یو خپل ویښتو د دابې کې ځان ته واچو د زنانه و پاک ته نو ما داسې راجوخ کړم ډېر مزېدار شو یاره مه کومه ما ته نه ګوره بد به نه ګڼې یاره دا خو مونږ پسې تاله اچولي دي چې که نه ګپ شپ په لګو بېنه ماما مې ولې بې طبیعت یاره موږ له هغه پرنسپل صاحب ته پروګرامونه ورکړي درې یو د ستاره یو د ډرامې یو د میرا اوس نو هغه طلاق وي کراچۍ طلاق مې یاره که د میرا اوس پروګرام مې دله وکړې یارانه به راساتوي بلکل یاره مې زه بس و چې زه د ستار پروګرام وکړو نو ته ووایه چې لکه اوس هغه ستار والا راځي تاسو ته د خندا پاټ کوي نو بس رالم هغې کې مې پاټ وکړو پرنسپل صاحب د سټیج خواله راغی ما له څه شکرانه راکړه ډېر تاړي شو او ورپسې مې غزل وویل زه چې راکوز شوم یې راشه نو زه کېناستم ورسره ته د کوم ځای مې زه د صحابای ځای دی یاره مې سره بارکي که مې کوم څه مالیشه پوچ کې که نه زه ډیجي صاحب یم دا یو ډیجي صاحب دی دا یو کرنیل دی فرید الله صاحب نوم هغې راته وښودو فرید الله د دې چار ساده اوس مړ شوی د خدای پاک دې وبخښي یاره نو مې زه ښه ده مې جي مونږ خو پاخه نوکري نه کوو داسې عرضي غوندې کې عرضي پوخ نوم بدل ولیکم ډبل تنخوا به ډبل تنخوا پیسې مې د رباب دپاره بوته بام خیلو کې مې ورته ونی مې ستا د ټسه مې نوکري بس کړې ده نو هغه یاره چې موږ یې بوتلو نو ما به یاره ستار وغږو او پیزي به رباب غږو او ابګل په دبله دا رومانې راغه ستار چې غږوي درې واړه وي نو خو چې هره شپه به پروګرام نو پیزي به پکې دي سبخان بدله راواغسته ځوانه څنګه یې راغلی تر دې ځای هغه خو به هغه یاره شپه اورېده نو کرنیل صاحب وایي وایي ماما یاره ته ځان له یو بل سړی نه پرتې کړې چې دمه دله درکوي مې ستاسو د دمې سړی را سره شته خو په ټپو ړوند د پیدایشي وی مینګ هغه کوم مورچو ته لیږو نو اکیز مې دا باټو غوښته نو بس هغه یوې د نه به ماما د ډاکټرۍ یو پاټه خلو که نه چې ډېر روغ د نظر یې لګي نو مې زه اوس په لاره اپیس ته وامه اجمل صاحبي چکن به کوو که نه ناستو وی ته وایي چې نظر یې لګي نو زه اپیس ته وامه وایم چې زه درته وایم دا څو ګوتې نو ته وایې چې یو لرې فاصله کې کېنولی که نه بیا به درته وایم چې دا څو ګوتې دي نو وایه دوه نو مې چې په درېم ځل درې اوازه به نو مې ده به درته وایم چې دا څو ګوتې دي نو دا درې هغه یې خوار مې چې افسران پاتې شوي ماما تا ته ټسټ واغست مې وی اوس ته زه اخلم نو اپیس سر وغورځو هغه پوهېږي چې اوس خو رښتیا ولګوم وی دا څو ګوتې دي بابا دا چې موږ په لاره سلا کړې وه سبزلي یاته چې دکه شانې وې زه پوه یم یاره خو ما موږ د برتي کوو خو یې دروغ مه وایئ نو پیټې کړو چې پیټې کړو نو دا سپینې کپړې د پلک پړو جاکټ یې د سواتای ډکې ټوپای سرې پټې به واچولې سپلای به هغه اسپایانو هغه چې به راکړي نو په اسپایانو به خرڅې کړي موږ څه کولی هغه سپلای خو لکه لینډن سپین بوټانه سپینې جرابې قسم د چاپیز به ځان سنبال که کتاب وایي چې دی دغه دی ړوند دی د ګوتې نه به مې نیسلو ما بلتي کړو مې چې ډیپټي وم نو یاره چې چاته کانوایي بدله ماما نن به فلاني ځای آرمي والا ویلي چې راځو به راځئ به نو بس ما ورته ویل چې کله وایي نو دغه مې سره غوله نږدې و هغه ډانکې څه دي هغې باندې به خبر وشوې هغې ته وایي چې ځان سیټ کړي او ایزو به آرمی ته لکه کلو پزرچن ورته وایي بلوچستان کې نو اوس ما چې کپړې ایستې نو پیزي زما پرتوګي خو هغه د دومره او زه خو یاره لوی بس زما اوبه وڅښلې زه رالم ما خپل هغه بکس کې هغه خپلې کپړې کېښودې دې کې آرمي جیپ راغی غرغړون کوي دی کپړې واچولې زه ده شو زما پرتوګ واچول نو بډې ته یې دا ځکه مې ورستا مخکې مې ورته ویلي دی وایي خاکه او که دا خاکه یې نو یاره زه اوس چې د پرتوګ واچوم هغه دې ځای له راشي د خولو ما لا ینځلې لرې که نه دا ښځې وایي همې غولې لنډ شي نو کته چې تړم نو پرده نه راځي دې اوس جیب ته ختلې غرغه کېږي وابګل راپسې راغی راځه که نه لالا بسې که مې زه یاره ورته وایي چې د هغه تبه ده وی ولې لالا یاره دا پرتوګ مې غوله وینځلی نه دی لنډ شوی دی نو پیزې دې راکوز شوي ستا به دا پرتوګي مې دا پرتوګو باسه د دله جیب یم که زه دا نوکري کوم چې ته خپله زما پرتوګ نه پېژنې ښه چې کانوایي به تله نو مخکې به جیپ ورپسې به زمونږ هغه خړ ټرک و او پکې یې هغه مشین ګاچ پېټ کړی و که نه خطرناک علاقه نو په مونږ چېرې ډز نه و شوی
خو چې لکه د وارلس باندې به خبر شو نو کاندید صاحب وایي لږ خطره ده ان لکوش کول و پزل شنه میوه نورو لایې دا ټول څه کلیو انا یار هغه مبین کوچونه پس به د ګټ شاته شي سبزلی بچی دی په کوڅو کې وګورئ هلکه موږ باندې چا ډاز نه ده کړی اته چې د ما بچی دغه کې سره تیرې بیا راته کول